امام شافعي صاحب څونه ښایسته خبره کوي چې یو سورة العصر د پوره انسانیت د هدایت دپاره کافي دی. دا خو د الله فضل دی، دا خو د الله عنایت و لطف و مهرباني د زموږ سره چې ډېرې سپارې قرآن موږ ته نازل کړی دی. سورة البقره جلا مضامین بیانوي، سورة آل عمران جلا مضامین بیانوي، سورة النساء جلا مضامین بیانوي، سورة المائده جلا مضامین بیانوي، سورة الانعام جلا مضامین بیانوي، سورة الاعراف جلا مضامین بیانوي، انفال و توبه د جهاد بیانوي، مکی سورتونه د دعوت و تبلیغ بیانوي. دا خو الله عز وجل رحم دی. د یو کور دپاره شل تاکان انګور بس دي. د یوې کورنۍ دپاره که ښه پیداوار وکړي 20 سپارتاکه لا څه کوي. دا زموږ دا سپین ږیري حضرات وایي چې د کښتو کروندې سي وایي 2 سپارتاکه لرم څو خروار انګور یې وکړل. لیکن الله عز وجل یو چاته 6,000 تاکان ورکړي. څه دا کندهار ته ورسل په دې کندهار کې داسې خلک موجود دي چې هغه 1000 تاکه باغ لري. وایي چې ماما یې کوي دلته راځي 6,000 تاکه باغ له وایي موږ اجاره کړی دي، 1000 تاکه باغ موږ اجاره کړی دي. دا خو د الله فضل دی چې سره کړی دی. د یوې کورنۍ دپاره 2 سپارتاکه کافي وي، لیکن الله عز وجل په خپل فضل 1000 تاکه ورکړي دي. دغه مثال د قرآن دی چې زموږ د هدایت دپاره یو سورة عصر کافي دی بس. لیکن د الله عز وجل رحمت دی چې 6,660 آیاتونه ستاسې دپاره نازل کړي دي. دلته زردالو دي خورئ، دلته شفتالو دي خورئ، دلته انګور دي، دلته انار دي، دلته خرما ده. الله عز وجل فرمایي قرآن غواړې، عقیده غواړې، په قرآن کې ده. عبادت غواړې، په قرآن کې دی. دکاندارانو تجارانو کاروبار غواړې، په قرآن کې موجود دی. لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. خپل مالونه په ناروا طریقه سره مه خورئ. یو ډاکټر صاحب راغلی و دغه جمعه په دې مابینځ کې ول زموږ کاروبار خو داسې چټل سوی دی، مال څه مشکل ده. ول خلک راځي، زه یو سړی ورستوم معایناتو ته 10 افغانۍ زم ځینې کټوم. سړی مریض دی راځي، دی چاته معرفي کوي چې ورسه هلته معاینات وکړه. هغه چې ورسي 1.5 سل ځینې کاټ کړي 10 افغانۍ بیا ډاکټر صاحب ته رسي. دا ما ته روا دي، مال د کومې خوا روا دي؟ خاک به روایي، خاورې به روایي. ته زما معاینات ته راولېږه، ته نور ما څه کوې؟ ما ازاد پرېږده. ما تاسو ته تېرو جمعو ښار ټیکه کول حرام دي. د ښار ټیکه حرامه ده. چا پټاټې ټیکه کړي دي، چا هندوانې ټیکه کړي دي، دا هم ټیکه کېدل دي چې تا ته 100 مریضان درځي، تا یو معاینات والا ورته ټاکلي دي. او دا هم داسې نه دي چې دا معاینات په ښار کې نمره 1 دي، دلته 10 افغانۍ پسې مشرکې دي، تا ته په 1.5 سل کې 10 افغانۍ درکوي. دا د کومې خوا روا دي؟ نو بیا زم شکر کاږم ډاکټر صاحب چې خدای شکر حلاله روزي دې راکړې ده. حلاله کومې خوا ده؟ خاک به حلالوي. په بیل کې شی ورته لیکي په 100 روپۍ، لیکن وایي موږ ترې راکوي په 100% پر 100% باندې ورته لیکي په بیل کې. ګوره شیطان څه وکړه زموږ سره؟ دوا وایي موږ ته راوړي، دا د ډاکټر د قول خبر ده. یو سړی ما ته دوا راوړي، بیل راته لیکي په 100 روپۍ، وایي زه ستا سره 50% رعایت کوم. هغه د 100 روپو شی ما ته په 50 راکوي. په بیل کې راکوي ولیکي 100 روپۍ. نو ما ته دې درواغو څه ضرورت دی؟ د اولې مرحلې سره د اول قدمه سره دا شی په 50 روپۍ راکوي. ډاکټر صاحب مرشله دی، دی مرشله دی، زما سره په 50% به زما سره کومک کوي. ما د دې ګټه څه شي ده؟ وایي د دې ګټه دا ده چې ما دلته د 50 روپو شی په 100 لیکلی دي، دی چې بیا په نسخه کې ورکوي په 100 ورکوي، 80 روپۍ دی پر یوې پېچکارۍ ګټي. قسم په شریعت کې د ګټې حدود نشته. شیطان دلته راولاړ سو ستا نفقه یې در حرامه کړل چې ته شی ته د سره نیسې په 50، لیکن په بیل کې 100 لیکې. درواغ دي که نه دي؟ سر به مو سره خلاصېږي. په بیل کې ولې 100 روپۍ لیکې؟ نو ډاکټر صاحب، مدیر صاحب، ملا صاحب هم حرامه ده. خو ملا صاحب یې ملا ده. دا ډاکټر صاحب بیا راځي په پسې ماښام جماعتونه کوي چې میاشت پرسې وایي در واخله 50 افغانۍ ملا صاحب، زه ورته هم کور دې ودان یو وخت زیاتې هم پسې راکړي. وایي ملا صاحب 100 روپۍ لیکېږي، 200 نن در واخله پروانه کې سودا ډېره سوې ده. ډاکټر صاحب ته نو د 1.5 سل مریضانو وینې په 10 افغانۍ راغلي دي. نو قرآن خو باغ دی، باغ. الله پاک وایي عقیده ده په قرآن کې در واخله، عبادات دې پکار دي په قرآن کې در واخله، معاملات دې پکار دي په قرآن کې در واخله، معاشرت غواړې په قرآن کې در واخله، اخلاق غواړې په قرآن کې در واخله، انسانیت غواړې په قرآن کې موجود دي. فنبذوه وراء ظهورهم. یهودان د الله عز وجل په نیز ولې مبغوث ول؟
یهود په نړۍ کې الله عز وجل ته نن سبا مبعوث قوم دی، نصارا عند الله نن سبا مبعوث قوم دی. وجه یې چیشته؟ تاسو پوښتنه وکړئ چې یهود او نصارا ولې الله وغورځول؟ فنبذوا وراء ظهورهم، یهود او نصارا او تورات پسې پشت غورځوي، یهود او نصارا او انجیل وغورځوي. انجیل او تورات تعلیمات چې دوی پرېښول په تورات او انجیل کې راغلي وه چې نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم راځي. واورئ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام نصارا ورته وویل چې نصارا واورئ زه تاسو ته د نبي آخر زمان زیری درکوم، زما څه وروسته یو نبي راځي د هغه نوم په اسمانو کې احمد دی، په مځکه کې محمد دی. د دې نبي پیروي وکړئ. نن نصارا زموږ د نبي پیروي نه کوي، نن نصارا موږ وژني، نن نصارا زموږ دې خوري شي کوي. نو نصاراو چې انجیل پرېښوی، د انجیل تعلیمات یې پرېښول، الله عز وجل فرمایي اولئک کالانعام، دا حیوانات دي، بل هم اضل السبیلا، تر حیواناتم بدتر دي. یهودانو څه وکړل؟ تورات یې پرېښوی. خدا نه خواسته چې هغه شی عمل را سره ونیسي، هغه شی عمل را سره ونیسي چې یهودو نصارا خو د الله مبعوث قوم سو، ما او تا قرآن شاته وغورځوئ، عقیدې مو خراب شولې، معاملات مو خراب شول، عبادات مو ترپ تروپ سو، عبادات مو ترپ تروپ سو، تراویح مو ترپ تروپ سو. داسې نه چې د یهودو معامله را سره ونیسي. خوف دی که نه دی؟ ډېره ده که نه ده؟ ستفترق هذه الأمة 70 فرقة. نبی کریم علیہ السلام فرمائی ستفترق هذه الأمة 73 فرقة. دا امت پر درو اویا ډلو تقسیمیږي، كلهم في النار، ټول درو اویا ډلې به ورته ځي الا واحدة، مگر یوه پاتېږي دلته دو اویا سولې. امت پر درو اویا ډلو تقسیمیږي، دو اویا ډلې به ورته ځي الا واحدة، یوه ډله به پاتېږي. دا ډله چیرې ده؟ قالوا من هم یا رسول الله، هی دا الله رسول، دو اویا ډلې ورته ځي، دا کومه ډله ده؟ قال ما انا علیه واصحابي، ما انا علیه واصحابي. نن د خدای شکر ادا کړئ چې موږ تاسې په اهل سنت والجماعت یادېږو. زموږ د ځوانانو، زموږ د پوهنتون د خاوندانو، زموږ د مکتبیانو خو دغه هم نه دي زده چې ولې موږ ته اهل سنت والجماعت ویل کېږي. موږ ولې اهل سنت والجماعت بلل کېږو؟ مسلمانان یو که نه یو؟ په مسلمانانو کې موږ ته اهل سنت والجماعت ولې ویل کېږي؟ دغه حدیث شریف دی، ما انا علیه واصحابي، د اهل سنت والجماعت نو موږ ته دغه حدیث سره اخیستل شوی دی. نبی کریم علیه السلام الامت به درو اویا ډلې کېږي، درو اویا ډلې کې به دو اویا ډلې جهنم ته ځي، یوه ډله به جنت ته ځي. صحابو عرض وکړي من هم یا رسول الله؟ دا حدیث قال ما انا علیه، دا هغه کسان دي چې پر کومه طریقه زه روان یم، و اصحابي چې زما صحابه روان دي، زما او د زما د صحابو پر ترڅ چې څوک روان دي دا به جنت ته ځي. ما انا علیه اهل السنه واصحابي والجماعه، اهل السنه والجماعه ما انا علیه چې زما پر سنت طریقو روان دي، و اصحابي او الجماعه، د جماعت سمرا صحابه کرام دي. موږ هغه انسانان په نړۍ کې نن دي بیا کافران واوري چې موږ تر دغه ځای نه درتلیږو. که سوله غواړو د ما انا علیه و اصحابي پر طرز غواړو، که صلح غواړو، که یووالی غواړي، موږ د قرآن او سنت پر طریقه باندې غواړو. وچه کلکه سوله نه چلیږي. ما خبره هغه ورځ ورته وکړل، راغلي وو ملګري مو چې موږ سوله غواړو، ما وچه کلکې د سولې نارې به نه وهئ. اسلامي صلح غواړو، کتابي سوله غواړو، د اهل سنت والجماعت سوله غواړو. په وچه کلکې سوله وینه نه بندېږي. د مسلمان په ماحول معاشره کې په وچه کلکه سوله وینه نه بندېږي. کله چې صلح اسلامي سول، صلح کتابي سول، اسلامي کتابي سولې چی ته وایي؟ لا ضرر ولا ضرار، سرحد در سره لرم پاکستان، سرحد در سره لرم ایران، سرحد در سره لرم چین چې کفري ملک دی، لا ضرر ولا ضرار، نه کار لره نه کار دلرم. په داسې حال کې چې نن زور په کمزوري ده، نن اسلام مسلمانان د دفاع په حالت کې دي، نو ته خو اسلامي سوله در سره غواړو. نو څه شیان باید زده کړو، څه شیان باید زده کړو. په وچ کلک سیاست مخته نه ځي. د نړۍ سیاست مداران ګرم وخت رشته سیاست نه په سیاست کې نظم بعضې شیان دي د قرآن او سنت سره تړلي. ما انا علیه و اصحابي خبره مې تر چیش پورې درته کوئ، بیا ولاړې سي بل تر بابولالي شروع سي. یې رسول د کاري صاحب هم په یوه نه دی ها ستفترق هذه الامه. نو څه مې درته ویل؟ یهود نصارا ولې مبغضه شول؟ خبره تر 30 پورې روانه وه، خبره تر 50% پورې روانه وه، خبره تر معاملاتو پورې روانه وه. بیا خبره یهودو نصاراو ته راله چې داسې نه معاملاتو کې موږ قرآن شاته وغورځوو، په عباداتو کې قرآن شاته وغورځوو، په واده و کوزده کې خو مو هسې قرآن شاته غورځولی دی. ته ماته په ټول ولایت کې په ټول ملک کې پر سنت طریقه کوزده راوشه، پر سنت طریقه واده راوشه. صوفي لالا، صوفي کاکا، حاجي کاکا چې هم پاتیا وغمې راشي ګرده هر څه ځینې ورک شي.
فاتحه چې راشي وایي د سربېره سپیکران را چالان لري او وروره د سربېره سپیکران ته څه کوي د خدای بنده پر اجره کې موږ اعلان وکړي چې د پلانکې کاکا فاتحه په پلانکې مسجد کې ده په فیسبوک کې پورته سول په واتساپ کې اعلان پورته سو تعلیم اسلام راډیو اعلان وکړي چې د پلانکې زوی فاتحه په مسجد کې اخیستل کیږي دا لوډ سپیکر ولې چلان دی په دې کلي کې په 10 مترۍ کې سپین ږیري ستا په دې کلي کې په 10 مترۍ کې سپین سري ستا په دې کې مریضان ستا په دې کې مشکلات ستا د فاتحې دپاره لوډ سپیکر ضروري دی اجي ساتي دلته ما سره په صدې اول کې لمونځ کوي خو چې کله موږ ته ستغه مشادره له ما درته اعتدال راسه ولاړ شي ډېر خلک زموږ ته پر دغه خبرې سوي دي چې ولې ما ته لوډ سپیکر په زوره نه چلان دی یو وخت د یو شر د فتنې څخه د ځان ساتنې په خاطر دوی ته عمر چلان کوي او ډېر ورکښته کوي پر دې باندې هم لس ورځې خوابه دي داسې کسان موږ تاسې لرو په روژه کې یو مړی کېږي 11 بجې دي د سرطان روژه ده مړی ښخېږي 3 دعاګانې وسولې او 2 دعاګانې بیا رحمود البس ته ګرمي ده روژه ده خلک ستړي دي د 7 بجو څخه موږ د هدیرې ته راغلي چې کله هدیره ختمه سوې ده وروسته بیا ګیله کړې ده چې دا څنګه ترتیب دی زما پلانکی مړو ما دلته 7 دعاګانې کولې ما 10 دعاګانې کولې ولې پر 3 دعاګانو دا خبره ختمه شوه په هدیرې کې مو نفس چلو نفس په پاتې کې ما ورته نفس چلو هر ځای مو کلتور رواج او عنعنه راخیسته ده دغسې د خدای تعالی په عذابو باندې اخته یو چې نه سکون لرو نه ارام لرو نه ژوند د خوشحالۍ لرو بدنیتۍ مهد د پاسه دی یو لا خوشحاله ولاکه لري چې پیسې لري هغه خپل په پیسو پسې اریان دی چې خدای زوی مې یو څوک اختطاف نه کړي لور مې یو څوک اختطاف نه کړي ورور مې څوک اختطاف نه کړي چې مسکینو دربدرې هغه خپل د غربت په غم نیولي چې خدای کار خو را روان دی غلبه څنګه پیدا کړم راسي الله ته تسلیم سو دغه شان علماو ته وسپارئ ما فرقنا فی الكتاب من شیء علما د انبیاء وارثان دي څه پوښتنه کوم آیا نبی د قوم چې راغلی دي تر اوسه د قوم بدخواهي پوښتنه اجکاري صاحب نبی څوک راغلی دي قال یا قومي ابلغتكم رسالات ربي صالح علیہ السلام خپل قوم تراغی چې خبر ومنئ نافرماني مه کوئ هغه ونه منه فتولوا ځینې وګرځېدل قال یا قومي لقد ابلغتكم رسالات ربي غالبا الله پاک دې معافي راولي ما تاسې ته د خپل رب پیغامونه ورسول ونصحت لكم دا د نبي صفت دی ای قومه صالح علیه السلام څه ورته وایي ای قومه په الله مې دې قسم زه څه خیر خوا یم زه ستا خیر غوښتونکی یم ولكنكم لا تحبون الناصحين تاسې هغه خلک یې چې ناصحان نه خوښوئ خیر غوښتونکي نه خوښوئ علماء حق د انبیا وارثان دي انبیا د خپلو قومونو خیرخواهان راغلي دي یو عالم چې تا ته پر سنت طریقه کوزده درښي د الله په خاطر ویې منوه دا زما خیرخوا دي ما ته څه ګټه شته 3 دعاوې پر کوې 7 دعاوې پر وکړه 7 دعاوې پر کوې 25 دعاوې پر وکړه ما ته ګټه څه ده لیکن د دوبي په ګرمۍ کې د سرطان په ګرمۍ کې چې تا 300 انسانان درولي دي او زما مړی بې دعا پاته سو چیرې 7 دعاګانې راغلي دي چې په سنت طریقه کې راوښی چې په حدیث کې راوښی چې د فقه په کتاب کې راوښی چې د سرطان په ګرمۍ کې چې وڅ یعنې لمر پر سر باندې ولاړې ته واځه خپل د مړي 7 دعاګانې پر کوم او حال دا شی دې هم نه دي زده تسلیم سي تسلیم اسلام دی چې څه فلما اسلم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام چاړه واخیستل د اسماعیل علیه السلام لاس پښې وتړلې څنګه چې پریستی پړ مخکې فلما اسلم وتله للجبین الله پاک هیڅ ځای نه کوي خوب یې ولیدي چې په خوب کې زوی لري سلسله ډېره اوږده ده تر هغه وخته پورې الله پاک د اسلما کلمه نه دی ویلې چې کله ابراهیم علیه السلام چاړه واخیستل د اسماعیل علیه السلام پر غاړې کېښول او خښ چاړه یې راکش کړل هلته مخکې له الله پاک د چړي و د ده د غاړې تر مابین وسپنه راوړې وسپنه دلته چې ده د عمل جاري کوي فلما اسلم لفظي ترجمه یې داسې دی چې کله دوی اسلام راوړي دوی اسلام یې اوس راوړي فلما اسلم چې کله ابراهیم و اسماعیل علیهم الصلاة والسلام غاړې کښېښولې وتله للجبین اسماعیل علیہ السلام به پړ مخې راغوزار کړي ونادیناه ای یا ابراهیم موږ د اسمانو څخه غږ وکړي چې ابراهیمه بسته چاړه بله مه کشوه قد صدقت الرؤیا کم خوب چې دې لیدلی و هغه دې رښتیا کوي انا کذلک نجزي المحسنین ته زموږ سره په مخلصینو کې ته زموږ سره په محسنینو کې ستا کار خلاص و ته نمره یک سولې د ملت ابراهیمي ناریو کې نو
نن د الله د نبی د محبت لپاره خلک په سوونو زرګونو ډالر مصرفوي د حج دپاره رشوتونه ورکوي. چیرې ځې؟ ځم د الله کور ته د نبي روضې ته ځم. چیرې ځې؟ ځم عمرې ته د نبي روضې ته ځم. چیرې ځې؟ چشتې عشق دی، د الله د رسول عشق دی. دا عشق یوازې تر روضې شریفې پورې نه دی خاص، عشق دا دی چې راسه سنت طریقې دلته راټینګه کا. مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي وایي زه ورغلم د نبي کریم علیه السلام روضې ته، چې ورغلم د ډېر خلکو ډېر رش جوړ کړي وو، بیروبار یې جوړ کړي وو، چا عملې ولې، چا زورونه ول چې اسې هغه جالۍ ته ځان ورنږدې کړي. دی وایي ما غوښتل چې زور وم، ځان بې ادبه راته معلومې دي، ستا سره خو عشق نشته، دا څنګه دي؟ خلک څومره زورونه وي پر روضې شریفې باندې. وایي ما ته الله پاک په زړه کې الهام راوکړي چې ای محمد شفیع، دلته محبت د ټیلو د جټکو نوم نه دی. محبت دغه ته نه وایي چې تا تلمرداري والا ټلیفون په روضې شریفې کې روان یې، خپل مخ دې هم پکښې راویستلی دی چې ما ته وګورې دی په روضه کې روان یم، ځان کې نیولی وربوز یې پکښې معلومېږي، ځان کې نیولی زه دا یم روان یم. دا محبت نه دی، دا ناروا دی د عمل. وایي ما ته دا الله پاک په زړه کې راواچوه چې محمد شفیع محبت خو دا نه دی چې د جټکې وه، محبت خو د ادب نوم دی. وایي زه ولاړم بغل ته ودرېدلم، صلات والسلام چې یا رسول الله زه خو ستا سره مینه او محبت لرم، لیکن دا ټیلي او جټکې زما په وسه نه کېږي. ما ته وایي الله پاک دغه الهام په زړه کې راواچوي لکه ما ته چې غږ وسي چې ای محمد شفیع زما اصلي عشق هغه دی چې زما پر سنت طریقو عمل کوي، که څه په زرګونو میله زما سلیري، او زما محب و عشق هغه نه دی چې زما روضې ته ولاړ زما د سنت طریقو مخالف. علماء حق ستاسې خیرخواهان دي، علماء حق د دې ټولنې خیرخواهان دي، علماء حق د دې خاورې خیرخواهان دي. کې منئ د الله کور دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر دی. اول منبر چې په دنیا کې جوړ شوی دی هغه په مدینه منوره کې جوړ شوی دی. حکیم الامت صاحب فرمایله خلک ګډ دي چې حکیم الامت خو پر منبر ناست دی، خورا خبرې کوي. دی وایي زما دې د الله په ذات قسم وي، څنګه چې یو سړی پر جوزانو جلرګانو باندې کښېنستل څونه زور غواړي، زه به یو بار ازغي اوس دلته راوړم، تا ته هم راسه پر کښېنه څونه زور غواړي. دی وایي زه چې هر وار منبر ته راځم لکه زه چې پر جلرګانو ازغو باندې کښېنم، ځکه دا ځای سنبالول، د دې حق ادا کول، د دې ادب ساتل دا زموږ تر شان لوړ خبره ده. نو راسې عزیزانو تسلیم سو، خپلې کوزدې، خپل ودونه، خپل غمونه واورئ تجارانو، خپل کاروبار او معاملات ټول علماو ته وسپارئ. په کومه ټولنه کې چې د علماو خبره منل کېدل، د هغې ټولنې مثال د صحابه و دی چا چې د رسول الله خبره منله. صحابه ولې الله په قرآن کې یاد کړل؟ رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی سره راضي سو، دوی د الله سره راضي سو. په صحابهو کې یو صفت دا و چې خبره یې منل، زموږ د خبره نه مني. نو مهمه خبره چی شته؟ دین ابراهیمی ته براسو، ملت ابراهیمی ته براسو. الله عزوجل په قرآن کې ابراهیم علیه السلام څونه په لوړ شان بیان کړی دی. نبی کریم علیه السلام ته الله حکم کړی دی واوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. واوحینا الیک، ای زما نبی موږ وحی کړی دی تا ته ان اتبع ملت ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام د ملت پیروي وکړه. حنیفا ابراهیم علیه السلام د ټولو باطلو طریقو، خرافاتو، رسمونو، رواجونو څخه مایلو د حق طرف ته. وما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام مشرک نو. موږ هم نه مشرکین الحمدلله، خو د مشرکینو اتباع ولې کوو؟ په خوراکو، په چښکو، په ناسته ولاړه کې. نو منل مهم شی دی، منل چی شي مهم شی دی. خبره مې تر څه پورې درته کول، تر چی پورې ډاله. فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، تا ته دوې لارې راغلې، په یوه لارې کې دې ګټه ده، ولا دلته 1000 روپۍ ماته پاتېږي ډالر، دلته 2500 ګټه ده، لیکن معامله یې څه مشکوکه ده. علما فرمایي چې دا لار پرېږده، دنیا ختم. حدیث شریف تیر څه کیا الدنیا دار من لا دار له. ام المؤمنین حضرت عائشہ صاحب د حدیث شریف روایت کوونکی ده، مسند احمد کې نقل شوی دی. نبی کریم علیه السلام یو ورځ فرمایل الدنیا دار من لا دار له، دا دنیا د هغه چا کور دی چې بل کور نه لري. زموږ ستاسې کور دا ځای نه دی، موږ ستاسې بل کور لرو. ومال من لا مال له، روزانې والا دی واوري، هغه چې د سرای کرایه نه لري هغه دی واوري، هغه د سږ کال غله چې نه لري هغه دی واوري، پریشانه کېږي ما. ومال من لا مال له، دنیا دا هغه چا مال دی چې پیسې نه لري، چې هر څونه پیسې الله پاک ورکړي هغه مال د ده نه دی. دنیا د چا مال دی؟ دنیا خو د هغه چا مال دی چې نورې پیسې نه لري. مسلمان په هغه خواته ذخیره لري. واورئ یو حدیث شریف، تر ټولو ادنا جنتي واورئ، تر ټولو هغه کمه مرتبه والا جنتي چې جنت ته ولاړ شي، تر ټولو هغه پاته چې تر هغه نو کښته درجه نشته. الله عز وجل به دومره ځای په جنت کې ورکړي لکه 10 واره دا نړۍ.
څنګه بولي څنګه بولي مالداران دی واوري پیسدار دی واوري په دې پیسو باندې جهنم مرانی سي حضرت بلال صاحب رسول الله څو فرمایل انفق یا بلال انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا اے بلالا چوسی مکوا کنجوسی مکوا بخیلی مکوا دا پاس کې نه ورته ویل هم په دې داسې راوځي انفق بلالا اے بلال خپل پیسې د الله په لار کې مصرفوا خو لږی یجکاری سو لاک روپی کو چې لازر مصرف کو 90,000 پاتې ستای د شادۍ نه پقص خو 80,000 پاتېږي انفق بلالا مصرفوا ولی ولا تخش من ذي العرش اقلالا التمر د عرش خاون لرو بیریږم چې هغه به تا تنگ دستګي هغه سم دی پر دې مګری رشتہ به تنگ دست انفق بلالا نو عرض مصدر تکوي بل فاما من طغى واثر الحياه الدنيا ولها يجمع من عقل له حدیث شریف د صفات د دنیا د پاره به هغه کسان چې جمع کی چې عقل نه لري حدیث شریف کې راځي وای بني ادم اخطای پر چوکۍ باندې ناشتي په دکان کې ناشتي په شرکت کې ناشتي بریتونه غوړ غوړ کوي او څه وای مالی ولا نن میو مټر در هرات را روان دي بل کانچنر می د چین را روان دي بل مان می د جاپان را روان دي خورا غوړیو ورجی خوږی خبرې کوي نبی کریم علیه السلام څه فرمایي یقول ابن آدم بني ادم ناشتي مالی د مال ناری وی چې یو مال می دغه ځای را روان دی وای ته خبره وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت تدریشان لري په دنیا کې بل هیڅ نه لري چې شې دریشان هغه استعمال دي چې تا ترستنی کښته کی هضم دي کی دا غستا دي انوري ته ګټي کوي انوري ته ګټي کوي اسمن جوړ څه پښتنه وکي ولا زمين د چاو پیدا زما د پلارو ستا پلارو چیرې پیدا کوي د زما د نیکو هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت تو خو مال نه لري استعمال هغه دي چې تا ترستنی کښته کی هغه په دې شرک شکر نه وي هغه په دې شرک دي د زړه والونه نه وبن هغه په دې شرک دي دماغ ټینشن نه درلودي هغه په دې شرک دي د وینې فشار نه درلودي په دې شرک چې ترستنی کښته کی کني مجوارو بغرځي هغه شی ستاري چې تا ترستنی کښته کی تا هضم کی او لبست فابلیت دا شی ستاري پروا نه کی بل شیم لري او لبست فابلیت هغه جوړه کالی ستاري چې تا واغستل زاړي وکړل دام ستاري پروا نه کی د خدای فضل اداره پاتري او تصدقت فامزيت یو بل شیم لري بني ادم ورخطا کېږم هغه پیسې چې تا خیرات کړل او الله درڅ قبول کړل فیسبوکیان یواري د فیسبوک صدقه الله نه قبلوي چې یو غونی غرمه خیرات کړي په 100,000 پانو کې پورته کړي ځکه خان خو دونه خیرات وکي دا خیرات هیڅ پښنه درځي الله عزوجل تریا قبول نه ده الله عزوجل ته اخلاص مطلب دی الا لله دین الخالص الا لله دین الخالص الله پاک فرمایي زما سوچ عمل پکار دی دیری عمل می پکار دی بی سمعی عمل می پکار دی هغه صدقه عند الله قبول ده چې پرستلا سی ورته چې فنس په خبر وکسان به د عرش تر سوري لاندې وي وکسان به د عرش تر سوري لاندې وي څوک دي دا وکسان په دې وکسانو کې وکس هغه دي تصدق بيمين فاخفاها حتى لا تخفى شماله تصدق بصدقه حتى لا يعلم شماله ما تنفق يمينه الفاظ راځي مختلف روایت هغه صدقه عند الله قبول دي چې تا پرستل اسور کل چپا دي نه خبر تا په چپا وګستانې خبر تا په څلور کونج نړۍ را خبر کړل تا په څلور کونج دنیا را خبر کړل تا په خو صدقه یو کلی په خبر سو اوس کو دا انټرنیټ نړۍ سره سوري کړل اوس یې ګر دنیا ته خبر چې پلان کې د خیرات نه کې دا څه خیرات نو دا شی مهم دی ولا تخیا نو هغه نور درې شانس ول ودی پر الازم نکړه دا ستاده لباس دی واغستی دا ستاري دا الله په لار کې دی صدقه کې دا ستادي لیکن هغه نور چې دی هغه نور ټول ستاوري سو زفات دی ناری مو چې پلان کې کلچنه دی پلان کې زهر روان دي پلان کې مال د پلان کې زهر روان دي دا ګردر صفات دي دا تا تفات دي او هغه څه چې تا د الله په لار کې مصرف کړ هغه به تا ته رسیږي ابن کثیر صاحب پر موقع باندې دا شایسته آیت راکېسری خو زما د زینه وتی په هغه آیت کې څومره شایسته سبحان الله وما انفقتم من شيء وهو يخلفه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه واوري دنیا دارو هغه څه چې تاسو مصرفوي د الله په لار کې که زکات وي که خیرات وي فهو يخلفه الله یې بدل درکوي خو بس مسخره نشته په قران کې وما هو بالهزل په سورۃ الطارق الله فرمایي قران مسخره نه دي وما هو بالهزل انه لقول فصل قران رښتیا خبرې کوي قران فیصله کوونکی خبرې کوي قران سوي وما انفقتم من شيء
هغه څه چې تی مصرفه فهو يخلف الله پاک زکات الله پاک چې درکې بدل درکې. لیکن په دې ټولنه کې موږ ته استفتاوی راځي، زموږ څخه خلک پوښتنې کوي چې 3 کاله مخکې زما زکات 10 لک روپیو پر ما باندې زه اوس څه وکړم؟ نو مال ظالمه 3 کاله مخکې چې ستا زکات 10 لک روپیو په دې 10 لک روپیو باندې 10 کورونه الله پاک آبادول، 10 کورونه ستا په کورو آبادېدل، نو بیا ولې ګیله کوي چې موټرسایکل مې غلا سو، بایسکل مې غلا سو؟ دلته خو موږ تاسو د الله پاک سره جرم کړی دی، جنایت مو کړی دی، د یتیم او مسکین او غریب مان مرا ګرځولې دي. دا ډېر ښایسته آیت دی که تاسو سوچ پکې وکړئ. څه وایي؟ وما انفقتم من شیء، هغه څه چې تاسو مصرف کړئ د الله بلار کې، فهو يخلف، الله یې خلق درکوي، بدل یې درکوي، وهو خیر الرازقین، الله عز وجل بهترین رزق ورکوونکی ذات دی. نو الله عز وجل دې اسانی راولي، الله عز وجل دې چی راولي. دا مضمون چې دلته الله عز وجل ذکر کړی دی په سورۃ الاعلى کې ذکر دی، خبري براقت مې کوم. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دلته څه وایي؟ فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، سورۃ النازعات. چا چې سرکشي وکړه او د دې دنیا ژوند یې خوښ کړي، فان الجحیم هي المأوى، جهنم یې ځای دی. په سورۃ الاعلى کې څه فرمایي؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تاسو د دې دنیا ژوند خوښوي لیکن تاسو نه پوهیږئ. والآخرة خیر وابقى، الله عز وجل وی آخرت بهتره دی. آدم علیہ السلام چې الله پیدا کوي فرشتو ته چې یا الله دا ته څه لپاره پیدا کړې؟ سوال نو دا مشوره و چې ای الله ته څنګه داسې ذات پیدا کړې؟ ويسفك الدماء، چا غویني تویوي سرکشي کوي. قال انی اعلم ما لا تعلمون، الله فرمایي زه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ، زه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ چې د آدم په پیدا کولو کې څومره حکمتونه دي. دلته الله فرمایي والآخرة خیر وابقى، آخرت ښه لار ده، آخرت بهتره دی، ابقا باقي پاتې کېدونکي دي. ما تاسو ته حدیث ذکر کړي چې تر ټولو ادنا جنتي ته چې تر پښو پاته جنتي دي، کني جنتي ته پښو نه دی پاته، هغه کمې مرتبې والا جنتي ته الله عز وجل په جنت کې دونه ځای ورکوي لکه لس واره دا ټوله نړۍ چا نه ده ګز کړې. یوه وچې باندې خلک خبر دي، امریکا ده، اروپا ده، فلانکی دی، افریقا ده، لس واره دونه مجسي انسان رنګ دا زه څه په کوم؟ حیراني مه کوئ، حیراني ځکه مه کوئ چې په جنت کې مرګ نشته، په جنت کې مرګ نشته. لس واره نړۍ چې الله پاک ته درکړي او ته ژوند ولري نو خدای یې پروا نه کوي. نن به دلته پرواز کوم، سبا به هلته پرواز کوم، سبا به هلته پرواز کوم. وهو خیر الرازقین. والآخرة خیر وابقى، آخرت بهتره لار ده، باقي پاتې کېدونکي ځای دی. یو حدیث شریف په آخر کې واورئ، نبی کریم علیه السلام فرمایي من احب دنیاه، واورئ دکاندارانو تجارانو، واورئ من احب دنیاه، چا چې دنیا خوښه کړل، کاروبار یې خوښ کړي، الله یې ناراضه کړي، اضر بآخرتي، آخرت کې تاوان ورسوي. چا چې دنیا خوښه کړل اضر بآخرتي، خپل آخرت ته تاوان ورسوي. ومن احب آخرته، چا چې آخرت خوښ کړي اضر بدنیاه، هغه دنیا ته ضرر ورسوي. دا نن سبا دکانداري چې فصل فصل کې سوچا روان سي، وا دا اصلي دي، دا نقلي دي، دا په دونه دي، دا ته ګراکان نه درځي، ځکه چې نن یو قصه د درغلي روانه ده. سید ستا دنیا ته به تاوان ورسوي، خو آخرت به خوندوري. فآسروا على ما يبقى، فآسروا ما يبقى على ما يفنى، هغه زندگی ته خوشوالی ورکړي، هغه زندگی ته برتری ورکړي چې هغه بقا لري، پر هغه زندگی باندې چې هغه فنا لري، ختمي شي. نو الله عز وجل دې د پر عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا